زه سوال درته کوم نن په معاشره شې دغه نه ډېرې سترګې پټېږي د بل بچې د پرا پټي غام کوي د بل بچې د پورا د خطې د خروب شروب د جوړې د عید و دینا د رانس د بیموري د دغه ټولې خبرې فکر مې خپل وطن پرېږده سفر ته ورته لاړ شي سعودي امارات قطر بحرین ته و ملیشیا ته لاړ شي سفر ورته کوي چاته بچیونو ته و په دانه زیات حق دا ده چې دین ورکا الله ورپېژنه رسول ورپېژنه قبر آخرت ورپېژنه نر پلور حق ورپېژنه د علماء قدر احترام ورپېژنه الله ورپېژنه رضیه د خوریه نه پوتې کېږي رضیه ورکول ول ذات هغه ده چې په دا وښې اسمان دراوله ده رضیه ورکول ول ذات هغه ده چې په ګنده نالي شي د سره چیمچینا غافله نه ده تو بچای چې قرآن وي دته وی الله رضي نه رسوي دته وی الله رضي نه رسوي د سمندر په تeh شکاونه ته الله رضي رسوي تو بچی ته وی الله رضي نه رسوي زه سوال درته کوم عزتمند دی د خپلې بل بچې روز د مدرسې په طرف باندې کیې د دې پورا چاچا نیاتی نه دي داسې لوستي آخري خبره عزتمند دی ویش دوسته چې د بار نه عالم روشي علما روشي د منی او رچای لګای چې دوسه منی راچول او په غیر سره میلاویږي عزتمند دی شا خبره دو عالمي بار نه رغلای عزت یې بچار دا د مو خبره سه په اور سره وروي دغه منی اچول مستحق ته د کلی د مدرسې د ایستولا د بچیونو د قرآن حافظون درته جوړ کړل په سبونه بیګاره سا مقصدانه راسه پریو مهلت کوي عزتمند د یو خبره تاسو په نوټ شروع علم شمالي وزیرستان چې مې بیانو یو عالم مې رهبرو وی مولوی صاحب چار اشتیا ویلي دي چې مولوی تیبا په بل کلی او ملکی متباری او بدمعشی په خپل کلی زور ته متوجه شل مولانا صاحب دا دی ویلې وویل وی مولوی صاحب په د خپل کلی شکرې او محنت کوم ستر جماعت او مدرسه مې جوړ کړل د بچیونو پرې خوري کوم هغې نه حافظون جوړوم وی چې د کلی وطن خلک داسې خبرې ورته کوي داسې خبرې ورته کوي چې زړه یې زخمي کړه ده زه دغې ته مجبور یم چې د کله وطن پرېږده بل وطن ته لوړ شاده بچیونو ته سبق بیا زه سوال درته کوم عزتمند دی احسان وشي ګړه نشي کوی د مولوي صاحب سره د کاري صاحب سره د مدرسو د جماعت سره صرف جذبه جوړوه جدیتو سے برکاتی نه دی چې دا ماحول جوړ ده د ښه جذبه جوړوه دا نشي جوړوئ په جذبه باندې ضرب نشان واچوه که دغه مولوي او کاري صاحب همت خار کړو خو په سټ روغی دا ټول کلي بچیون محروم چې دا ټول وبال ویلتو په سر باندې په ورځ د قیامت باندې زه عزتمند دی دغې خبرې سوال درته کوم د علماء توصیې خیرخوا دي خصوصا د تو د کلي د جماعت عالم تو د کلي د مدرسې حافظ و کاري روڅې ته یې وروچوه دښته وروچوه مني وروچوه دښته وروچوه بهر علي مولوي صاحب مالکونه نه در غوښته دغه زوی ته ډاکټرونه نه در غوښته ایم پی ای ګونه نه در غوښته جمال مولوي صاحب ورغوښته ده مولوي صاحب ورغوښته ده کاري صاحب ورغوښته ده په دې خیبر پښتونخوا کې ګرځو معلمون ګرځئ تشي ته مې ګرځئ دا معنا نه ده چې زه ډېر ستر عالم یم یا په مونه د دې علوم کم دي صرف دا وجه ده بهر علي مولوي صاحب ترجماني دغه کوی شي موږ کوم ته داسې خبرې وکړه چې دیندار شي قرآن طرف پلی رجحان جوړ شي دا تو خیرخوا نه ده دا تو خیرخوا نه ده خو ته لګې د دې جذبې ته ضرب نشان ورکوې سوال درته کوم د خپلې علماوې قدر احترام کوي د دغې دپاره چا نیتي نه دي د دې پورې به ټول نیتي نه کوي انشاءالله واخر دعوانا ان الحمد لله